لغمان کې د ملي امنیت ځواکونو د یو کمین په ترڅ کې د وسوالو طالبانو 3 مهم غړي وسلې ګڼ شمېر نظامي او نور توکي نیولي دي. د لغمان ولایت د ملي امنیت رئیس برید جنرال غلام حیدر رحمان زوی نن د یو خبري کانفرنس پر مهال دغه لاسته راوړنې رسنیو ته وښودلې. نوموړی وایي تېره شپه د ملي امنیت ځواکونو د ملي پولیسو او ملي اردو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لویه لاره د قرغیو ولسوالۍ اړوند کفترخانې په سیمه کې د یو کمین پر مهال د وسوالو طالبانو 3 مهم غړي نیولي چې دوی ګڼ شمېر نظامي تجهیزات د تورغر له لارې کاپیسا ولایت ته انتقالول. هغه وویل په نیول شوو توکو کې 8 ملي توپنچې چې 4 پکې بې غږه دي، 6 پای ایکم مخابرې، 1 دانه دوربین، 15 بنډله د مخابرې لاین، 40 عدده پړتلې، د وسوالو طالبانو د مالی حساباتو کتابونه او نور توکي شامل دي. دا چې تاسو شاهد یاستئ دلته درته ښکاري د ګشپ د امنیت ملي د لغمان ریاست د اومې اشاره په استقامت کې کمین درلوده چې د دشمن د مهماتو د انتقال لپاره هلته ناست شوي وو. بیا خوشبختانه دغه ټول مهمات چې تاسو دلته یې ګورئ د 3 کسانو په شمول چې دا شاته ولاړ دي دوی دستګیر کړل. البته په دغه عملیاتو کې موږ سره اردو پولیسو هم ډېره ښه همکاري کړې وه، د هغوی نه مننه کوو. دغه مهماتو چې دلته تاسو ګورئ 8 مله توپنچې دي چې په دې کې 4 خفکون لري یعنې بې اوازه دي، 4 نورې اوازداره دي، 14 دانې شاجورونه دي د توپنچې، 40 صوبه پرتلې دي چې دغلته ښکاره کېږي تاسو ته، یو ولچک دی د فلزي، یو دانه هم ډېر خطرناک دوربین دی دلته شته دی چې دا انفور سلا کې ترې کار اخیستل کېږي چې دا لیزر ورته وایي، د انفور سلا دپاره ترې استفاده کوي. 15 دانې د مخابرې انتنونه دي، 6 پای مخابرې دي، د سلا پرزجات دي پکې واړه واړه چې د انفور سلا دي، د مخابرو انتنونه دي، یو دانه برچه ده، او د دوی د مطبوعاتي بخش چې د دوی کتابچې دي او اداري او پبلیکیشنز دي هغه کتابونه دي ټول. د پخوا کې 9.5 زره افغانۍ هم دغه یو ځوان سره وي. دغه ټول عملیات بېګا شوي دي او دغه کسان چې ګورئ دوی بېګا په جنګ کې برخه یې درلوده او د جنګ په صحنه کې نیول شوي دي چې یو د انتقالاتو مسؤل دی هغه هم پکې رانیول شوی دی. رحمان زوی زیاتوي چې نیول شوي وسوال طالبان اوس مهال د ملي امنیت په ریاست کې تر پوښتنو او ګروېږنو لاندې دي. په ورته مهال د ملي امنیت ځواکونو لوري د دغو توکو د انتقال پر مهال نیول شوي وسوال طالب په خپل جرم اعتراف کوي. اسم ما سمیع الحق است، ولد مولانا فضل حق است، از ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب. مدت 6 سال است که در صفوف طالبان به ضد حکومت افغانستان فعالیت کردیم. مدت 6 ماه میشه که به نام تداوی مرا به پاکستان خواستن و اونجا متاسفانه که ما قضیه برعکس بود و چیزایی که در مقابل شما هست و چشم سر شما میبینید اینا را با ما سپردن و اینا را وظیفه به ما سپردن که به کاپیسا به ولایت کاپیسا اینا را انتقال کنیم. ما اشتباهی که کردیم، ما فریب بزرگ خوردیم و ما بسیار زیاد تشکری از ریاست امنیت ملی ولایت لغمان میکنیم چون اینا زندگی ما را برای ما دوباره بخشیدن. اگر اینا در جریان نمی بودن فعلا ما زنده نمی بودیم. و باز هم بسیار زیاد تشکری میکنیم و از کاری که کرده ایم 100% پشیمان هستیم و در آینده ان شاء الله العزیز چنین چیزی از ما سر نخواهد زد. یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو له لوري د وسوالو طالبانو د ګڼو تخریبي او ترهګریزو کړنو مخنیوی شوی.